دوستانو دغه ځوان درخیو ډېر خطرناک خوراک کوي، ډېر زیات خوراک کوي. چرګ پتون دی، چرګ دی روغ، وریژې دي، هګۍ دي، ترکاري ده، ډېر شیان دي. دا ټول خوري. دلته ډېر خوندور دیګ هم کړی دی. دا څنګه خوري خلاص به یې کړي که نه. تر اخره موږ سره پاتې شئ او شروع پرې کوي دي. نو وروسته وریژې هم پخ کړي دي. دلته خطرناکه خوراک کوي لکه دا به خلاص کړي که نه. لیمو میمو خو یې پرې ور واچاوه. ډېر خوندور دیګ هم ځان ته پوخ کړی دی. هګۍ دي ملګرو، دا جوش کړي دي که څنګه. دومره خوراک کوي. دا غوښې باندې به هم شروع کوي. شروع یې پرې وکړله. دا یې د خپې دي لکه چې د دغه وریانو خپې دي. او دې خوا چرګ دی، چرګ پتونان دي غټ. ډېر خوراک کوي، خورنده دی. خطرناک خوراک یې شروع کړی دی. دا به خلاص کړي که نه. دا دومره ډېر خوراک څومره ډېر خوراک کوي. خوله خو یې ورته پاکه کړله. ناکه نوڼۍ غټې غټې نوڼۍ خوی. دا یو خوا به تقریبا تش کړو. خلاص کړی دی. پام دې ورته شته. دا دا خوا به هم خلاص کړو، تشه کړو. سخت ډېر خوراک کوي. اوس به دې بل دغه شروع کوي. چرګ به شروع کوي که په پتونانو به شروع کوي. دا چرګ باندې شروع کوي. دی خو غټ پورې خو ورته ډېر هغه دی راواخیستله دی. خطرناک خوراک کوي. د وریژې خرې خلاصې کړلې که نه. وریژې خرې خلاصې کړې دي. غوښه ترې ډېره پاتې. روپۍ خو ورته اوس کلې دغه دی. نور هم ځان اشتها ورته تازه کړله. وریژې خو یې خلاصې کړلې. اوس بیا پکې شروع کوي. پتونان یې راواخیستلې. یو پتون ورته پاتې. دا یې هم خلاص کړلی. دا پتون هم خلاص. چکو یې شروع کړه. چکې به خلاص کړي که نه. یو دغه دې پاتې شو خلاص. دوستانو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړې ویډیو. نور داسې خوراکو دپاره زموږ سره پاتې شئ.